السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو او ملګرو، خدای دې وکړي چې ښه وئ، جوړ یاست، شپې ورځې ژوند زندګي او صحت مو ښه وي. او زموږ ټیکنیکل شاهد پښتو یوټیوب چینل ته ښه راغلاست درته وایو. ملګرو، تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته بهترینه مهمه ویډیو چمتو کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته M-Pesa در پېژنو چې مثال M-Pesa څه ته ویل کېږي او څه شی دی. نو رابه شو خپله ویډیو ته ملګرو، ویډیو سکیپ کوئ مه، تر پایه وګورئ. نو M-Pesa ملګرو یو د پیسو اکاونټ دی چې د هغه په واسطه تاسو کولی شئ چې پیسې چاته ولیږئ او تاسو ته یې څوک ولیږي او تاسې په نغدي ډول واخلئ. M-Pesa اکاونټ اوس څه ډول جوړیږي او په کومه طریقه، اوس به زه تاسو ته طریقه هم وښیم. M-Pesa اکاونټ د موبایل نمبر په واسطه جوړیږي چې مثال تاسو به یو رجسټر نمبر ولرئ، روشان نمبر، او په افغانستان کې روشان شبکې نمبر به تاسو ولرئ. تاسو به روشان نمایندګۍ ته لاړ شئ، هلته به یو نمبر واخلئ، هغه به رجسټر کئ. هر کله مې چې هغه واخیست، اکثره وخت هلته یې روشان نمایندګۍ سره هم خپله نفر وي، هغه تاسو ته رجسټر کوي، مثال هغه M-Pesa اکاونټ جوړوي. که هر کله هلته نه جوړېده، تاسو به لاړ شئ افغان یونایټډ بانک ته، هلته ستاسو ته اکاونټ جوړوي د M-Pesa اکاونټ، چې هر کله تاسو روشان رجسټر نمبر ولرئ په افغانستان کې. په پاکستان کې خو نه پوهېږم چې په کومو نمبرو به جوړیږي یا نورو ملکونو کې، خو په افغانستان کې اکثره چې صحیح کار کوي په صحیح ډول ما خپله هم جوړ کړی و، په روشان نمبر باندې جوړیږي. د روشان نمبر چې تاسو ولرئ، تاسو به لاړ شئ مثال یونایټډ بانک ته، هلته به یوه تذکیرې کاپي درسره ایسئ، اصلي تذکیره او یوه کاپي. هلته ستاسو ته اکاونټ جوړوي په یونایټډ بانک کې. هلته ستاسو د کوم معلومات چې تذکیره یې دوی سره ثبت شي، ستاسو نمبر دوی ثبت کړي، تاسو نه به کڅ 100 افغانۍ اخلي. هغه هم د دې په خاطر چې مثال هغه ستاسو اکاونټ ته لیږي، M-Pesa اکاونټ ته. M-Pesa اکاونټ چې بلاک نشي کړلی، مثال د کوم بیلانس یې دی هغه بیا بلاک کېږي نه، ستاسو په اکاونټ کې پرتې وي، دوی هغه ته لیږي. نو هر کله مو چې دا کار وکړ، مثال نمبر مو واخیسته، روشان نمبر چې تاسو وغواړئ چې M-Pesa اکاونټ جوړوو، نو تاسو چې روشن نمبر کله پیدا کړ، مثال رجسټر نمبر بانک ته لاړئ، افغان یونایټډ بانک ته، چې په افغانستان کې په هر ځای کې وي، مثال هر ځای کې څانګه وي. افغان یونایټډ بانک بدن چې په اکثره ولایتونو کې څانګې لري، نو تاسو به لاړ شئ هغه ته. نو اکثره M-Pesa اکاونټونه په نورو ځایو کې هم جوړیږي، مثال یا روشان نمایندګۍ داسې ځایونو کې تاسو پوښتنه وکړئ، هلته به هم کیدای شي جوړ شي، خو ما خپله یونایټډ بانک جوړ کړی و. هلته چې ورشئ، مثال بانک به درته وښیم، یا بانک حساب چې هلته ورشئ، تذکیره به ستاسو نه ثبت کړي، مثال ستاسو ته به اکاونټ جوړ کړي. نو هر کله مثال چې تاسو ته څوک پیسې لیږي، نو تاسو بیا چې وغواړئ چې په نغدي ډول یې واخلئ، نو تاسو به بانک ته ورځئ، هلته به د خپل نمبر درسره وي چې کوم نمبر مثال تاسو M-Pesa جوړ کړی وي، بس تاسو نمبر هلته دوی کوډ وهي او تاسو ته ډایرکټ نغده پیسې درکوي. نو ښه خبره همدا ده چې تاسو یې په بانک کې جوړ کړئ په قانوني ډول، ځکه چې تاسو بیا کولی شئ چې په اسانۍ سره تاسو ته څوک پیسې لیږي، مثال تاسو یې په نغدي ډول اخیستلی شئ. مثال که تاسو چاته پیسې لیږئ، یا په خارج کې مو څوک ملګری، یا په افغانستان داخل کې مثال یې خوست ولایت نه کابل ته لګوي، مثال یې کابل نه کندهار ته لګوي، مثال دغسې بل ولایت ته، تاسو کولی شئ په اسانۍ سره د M-Pesa اکاونټ په واسطه د موبایل نمبر د لاره پیسې ولیږئ او نغدي ډول یې ترلاسه کړي ستاسو ملګری، یا تاسو ته څوک ولیږي، مثال هغه ملګری M-Pesa اکاونټ لري، مثال یا بل ملګری M-Pesa اکاونټ لري، هغه په واسطه تاسو ته ولیږي ستاسو M-Pesa اکاونټ او تاسو یې په نغدي ډول اخیستلی شئ. نو M-Pesa څخه تاسو موبایل ته هم ایزي لوډ هم کولی شئ. تاسو ته به زه اپلیکیشن هم وښیم، د M-Pesa اکاونټ خپل ځانګړی اپلیکیشن هم دی چې تاسو بیا کولی شئ چې په هغه کې خپلې پیسې هم وګورئ، مثال چې تاسو ته څوک پیسې ولیږي، ستاسو خپل بیلانس چک کولی شئ او تاسو بیا موبایل ته هم ایزي لوډ کولی شئ. نو زه تاسو ته پلی سټور ته هم راځم، لومړی خپل موبایل انټرنیټ سره کنیکټ کړم. د M-Pesa نه په ډېرې طریقې نورو آنلاین اپلیکیشنونه چې دي، مثال ارنینګ ولا هغه ته هم پیسې لیږل کېږي، لکه پریمس، تاسو ته به زه هغه هم وښیم. نو دلته که په M-Pesa باندې کلیک وکړو، تاسو وینئ ملګرو همدغه M-Pesa دغه اکاونټ دی، مثال دا اپلیکیشن به تاسو سره ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسو که کوم نمبر باندې مثال چې تاسو M-Pesa اکاونټ جوړ کړی د موبایل په نمبر باندې روشان نمبر نه، هغه به دلته داخل کړئ. د تاسو وینئ د سکرین شاټونه دي ټول د همدغه اپلیکیشن، هغه نمبر مو چې کله داخل کړو، ستاسو اکاونټ به له همدې اپلیکیشن سره ټچ شي. نو ستاسو بیا چې څومره پیسې مثال په M-Pesa اکاونټ کې به تاسو ته ټوله دلته ښیي، په دا بیلنس کې تاسو وینئ، د بیلنس کې به تاسو ته ښایي، یا تاسو ته څوک پیسې رالیږي به هم تاسو ته دلته ښایي. نو تاسو په دې طریقه بیا کولی شئ مثال چاته پیسې ولیږئ، مثال د خپل اپلیکیشن د لارې تاسو مجبور نه یئ چې یا بانک ته لاړ شئ چې د لارې تاسو پیسې وډرا کړئ، تاسو خپل د همدې اپلیکیشن د لارې پیسې لیږلی شئ او اخیستلی شئ. او که کله ستاسو په کار کېږي چې نغدي ډول یې واخلئ، بس فقط بانک ته ورسئ، ستاسو اکاونټ به په بانک کې ثبت وي، تاسو ته هلته نغدي ډول پیسې درکوي.
نو دا اپلیکیشن ملګرو، دا اپلیکیشن هم تاسو ډاونلوډ کولی شئ. دلته چې لا ولیکئ مثال ایم پایسا په پلی سټور کې. نو زه به تاسو ته وښیم ملګرو په پریمایس نه هم لکه کوم پریمایس اپلیکیشن چې استعمالوي مثال د ارنینګ اپ دی، هغه نه هم تاسو ایم پیسا ته که غواړئ چې په نغدي ډول پیسې واخلئ له پریمس نه مثال ایزي لوډ ونه کوئ، نو تاسو بیا کولی شئ چې ایم پیسا اکاونټ ته یې ولیږئ او په بانک کې نغدي ډول واخلئ. زه تاسو ته په پریمس اپلیکیشن هم کلیک وکړم. دلته هم زه تاسو ته وښیم مثال که دلته تاسو په تدیا باندې موږ کلیک کړو، انټرنیټ سره کنیکټ شي دوباره، بیا هڅه لږ انتظار کړو. نو دلته ملګرو تاسو وینئ دلته ایم پیسا اپشن پریمس اپلیکیشن هم لري. تاسو کولی شئ که وغواړئ چې مثال په پریمس اپلیکیشن کې ستاسو پیسې ډېرې شي، دلته لیکلي دي مثال ستاسو 1000 افغانۍ لیږلی شئ په نغدي ډول ایم پیسا ته. که ستاسو په پریمس اپلیکیشن کې پیسې زیات وي مثال تاسو کولی شئ چې ایم پیسا ته یې ولیږئ او په نغدي ډول یې په بانک کې واخلئ. هر کله چې دلته کلیک وکړئ تاسو ملګرو دلته وینئ حساب اضافه کړئ. نو دلته ملګرو تاسو وینئ تلیفون شمیره ایم پیسا، تاسو هغه موبایل شمیره به دلته واچوئ کومه چې ستاسو ایم پیسا اکاونټ جوړ کړی وي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې په ویډیو په هدف پوهېدلي یاست، مثال ایم پیسا اکاونټ په معنا پوهېدلي یاست، پېژندلی مې وي چې ایم پیسا اکاونټ څه ته ویل کېږي او د څه هدف لپاره استعمالیږي. او د نورو ښایسته ښایسته مهمې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل آینده لپاره حتما سره سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شیر کړئ چې نور ملګري هم ترې برخمن شي. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت.